د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز فصیح الدین فطرت د سیاسي او پوځي شنونکو او د رسنیو د مسؤلینو په شتون کې په یوې همغږې شوې ناسته کې ویل چې د هېواد د امنیت ټینګښت او د خپلواکۍ ساتنه د حکومت د لومړیتوبونو په سر کې قرار لري. د مړي د تیرو لسیزو د خلکو کړاوونو او قربانیو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د ټپیانو او زیانمن شوو خلکو خدمت د ټولو ګډ مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه چې د هېواد امنیتي ځواکونه په جدي توګه د وګړو د امنیت خوندي کېدو او د لازمې اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره کار کوي او په دې برخه کې د رسنیو له همکارۍ او اغیزمنې ونډې څخه مننه وکړه. نیروهای اردوی اسلامی شما هم همیشه تمرکزش روی همین موضوع بوده. به همین خاطر بعضی اوقات خودگذری های هم از خود نشان داده تا مبادا خدای نخواسته در افغانستانی که 4 سال بیشتر می شود که در امنیت و آرامش زندگی میکنند، مردمش نفسی راحت میکشند، مبادا خدا نخواسته باز به سوی بحران برود، باز ناامن شود و باز مشکلات های در این راستا پیدا شود. پس برای همه مردم افغانستان و خصوصا اصحاب رسانه ها که در این راستا نقش بسیار عمده و مهم را ایفا میکنند و بازی میکنند، لازم و ضروری است و تقاضا و درخواست ما مزیه است که در راستای تأمین امنیت همون قسمی که در گذشته ها نقش خود ایفا کردند و داشتند در آینده هم دوشادوش نیروهای امنیتیشان ایستاد شوند و به همراه ازیا همکار باشند، همیشه همکاری بکنند. فصیح الدین فطرت همداراز په دې ناسته کې له رسنیو د همکارۍ مننه وکړه او له هغوی وغوښتل چې د حکومت د پروګرامونو او تګلارو هر اړخیزه ملاتړ وکړي. هغه وویل د رسنیو فضا باید د ملي ګټو ثبات او د ولس او حاکمیت ترمنځ د باور جوړونې په لور وکارول شي. اردوی اسلامی ملی شما در 4 سال گذشته در راستای تأمین امنیت در افغانستان از هیچ نوع تلاش، فداکاری، جد و جهد دریغ نکرده. اگر تکالیف ها، مشقت ها، مشکلات های را هم برداشت کرده، متحمل شده، به خاطر ازی بوده که مردم ما، ملت مسلمان ما، ملت رنج دیده ما در امنیت و آرامش کامل زندگی بکنند. اردوی ملی اسلامی سهم مهم و اساسی را در 4 سال گذشته در پهلوی دیگر نیروهای امنیتیمان سهم مهم و اساسی را داشتند و این راستا همیشه تلاش کردند و کوشش کردند و از شما هم که چیزی که از دست شما می آمده اصحاب رسانه ها در این راستا همکاری کردند، از این همکاریتان اظهار امتنان و تشکری میکنیم. و در این مدت 4 سال ایره ما براتون اطمینان میتیم که امارت اسلامی افغانستان به خاطر ساختن اردوی که کاملا با همون مفکوره و ذهنیت اسلامی و افغانی باید تربیت شوند و در شرایط بسیار حساس و مشکل به خاطر همین وطن قربانی بتند، به خاطر همین وطن خون بتند، به خاطر دینشان عزت و آبرو و ناموسشان خون و قربانی بتند. در ساختار همچون اردو تلاش و جد و جهد زیادی کرده و تا جای پیشرفته های بسیار خوبی در این راستا صورت گرفته. له بلې خوا د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د افغانستان د تیرو 100 کلونو ترخو تجربو ته په اشاره وویل چې هېواد به بیا هیڅکله اجازه ورنکړي چې کوم اشغالګر ځواک ملي یووالی زیانمن کړي او یا هم ثبات ګډوډ کړي.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان په تیرو 100 کلونو کې ډېری ټپونه لیدلي، خو نن یې ولس بیدار، متحد او هوډمند دی څو د خپلو لاسته راوړنو ساتنه وکړي او د تیر تاریخ د تکرار مخه ونیسي. این ملت افغان زمین در برابر 3 متجاوز و 3 اشغالگر ایستاد شد و موفقانه به فضل و مرحمت خدا این 3 متجاوز را شکست داد. خداوند فتح عظیم و نصرت را نصیب حال ما و شما، نصیب این ملت گردانید. اما نکته‌ای که من میخواهم بگویم، چون اینجا از اقشار مختلف تشریف دارن، این است که عزیزان من، دیگر همه دست هم بدهیم. شاید نیاز نباشد که یک ملت دیگر، یک مستبد دیگر، یک متجاوز دیگر تشریف بیارد یا اینجا اشغال بکند، تجاوز بکند، باز ما و شما در مقابلش ایستادگی بکنیم و باز هم ما و شما اونا را شکست بدیم و یک روز دیگر را با عنوان شکست 4مین متجاوز تجلیل بکنیم. چرا در این 100 سال اخیر همه میدانیم ملت عزیز ما و شما به اندازه کافی درد کشیدن، به اندازه کافی رنج کشیدن، به اندازه کافی مهاجر شدیم، به اندازه کافی قربانی دادیم، به اندازه کافی، یعنی آثار درد در همه قصبه و قریه جات این کشور هنوز معلوم است. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهانو د هېواد د دفاعي دریځونو خپل ملاتړ اعلان کړ او د ملي یووالي د ساتنې او د ثبات د پیاوړتیا پر اړتیا یې ټینګار وکړ. هغوی ژمنه وکړه چې د اړتیا پر مهال به د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي او د هېواد د امنیت او ثبات د ټینګښت د هر ډول هڅو به ملاتړ وکړي.